باران او انځورګر. شپه ده، باران وریږي، د اوبو شراره لارې خواته غوږ راځي. باران په کاسو او پیالو وریږي، د کوټې ناوې له اوبو ډکې را روان دي. د تالندې برېښنا اوازونه د شپې تور تمتیا د ټولو په زړونو کې ویره وار په وار زیاتوله، او له ټولو سره د سر خوندي کولو غم. خو بل پلو بیا یو انځورګر د خپلې خټې په کوټه کې د دنیا نه بې پروا لګیا دی او د یو چا انځور کاږي. دی په انځور کې داسې ورک دی چې له خپل حال او ماسې بې خبره دی. باد او تالندې برېښنا د هغه پام ځان ته نشو اړولی، سره له دې چې له ډېر شر او شور نه ډک و. خو مینه یو داسې شی دی چې کله کله انسان پکې دومره ژور لاړ شي چې ناګهانه مرګ ته غېږه ورکړي او له فاني نړۍ نه کوچ وکړي. بکتاش له ماشومتوبه له انځور جوړولو سره مینه لرله، خو اوس هغه د خپل ژوند 30 پسرلیه شاته پرېښي و او تر دې دمه یې ډېر شمېر انځورونه جوړ کړي وو او ډېرې جایزې یې هم اخیستې وې. ښه یو داسې انځورګر و چې د شپې د خاموشه لمحو سره یې ډېره مینه لرله او همیش به یې د شپې له مخې تصویرونه جوړول. د کوټې په فرش باندې کاغذونه او رنګونه خواره واره پراته وو او هغه یې په منځ کې ناست و. کله به یې یو رنګ را واخیست او کله به یې بل، په کاغذ به یې ومخه او بیرته به یې کېښود. شپه له نیمې اوښتې وه، خو هغه لا د انځور په جوړولو بوخت و. باران هم هماغسې په شیبو شیبو ورېده. خو له ده سره د ځان پر ځای د انځور جوړولو سره له بار بار ناکامۍ هم د انځور له جوړولو لاس په سر نه شو او له هر څه بې پروا په خپله مینه کې مست و. یوه شېبه غلی کښېناست او بیا یې له ځانه سره وویل: عجیبه خو دا ده چې شپه په ختمېدو ده او ما له انځور نه دی جوړ کړی. یو څو شېبې بیا په چورت کې ډوب شو او بیا یې وویل: یا خو په دغه شپه زما په ذوق څه چل شوی چې هر انځور جوړ کړم بیا مې نه خوښېږي، او یا خو زما محبوبه دومره ښکلې ده چې زما قلم د هغه د انځور ایستلو توان نه لري. ستړی ستومانه شي، په سترګو لاسونه وموښي، خو له هوډه نه تېرېږي. ناڅاپه یې سترګې د کوټې په کونج کې په یو ځړېدلي انځور لګېږي. انځور ته په ځیر ځیر کو او بیا رنګونه اخلي او له ځانه سره وایي: دا ځل به یې حتمي جوړوم او دومره ښکلی به یې جوړوم چې کله یې هغه وګوري ځان پکې ورک کړي او له ځانه ورته یو رښتینی بې روحه انځور ښکاره شي او ووایي: افرین ستا په ګوتو شي چې داسې انځور دې جوړ کړی دی. دا ځل یې په پوره غور او دقت د انځور په جوړولو پیل وکړ. ټول رنګونه یې په خپل ځای داسې وکارول چې څنګه ورته پکار ول. یو دم یې په زړه شول چې کیدای شي دا ستا په لاس جوړ شوی وروستی انځور وي. دا ځل یې انځور په خورا لوړ هنري انداز سره جوړ کړ او خپل کړی هوډ یې سر ته ورساوه. په خوښۍ سره یې وویل: ځه، که شپه دې په ویښه تېره کړه نو انځور خو دې هم جوړ کړ. له دې سره یې سترګې په انځور کې ښخې کړې. انځور یې دومره خوښ شوی و چې سترګې یې په کتو نه مړېدې. دا ځکه چې وروسته له ډېرو هڅو توانېدلی و چې یو داسې انځور جوړ کړي. ناڅاپه یې سترګې د کوټې وړې کړکۍ ته واوښتې. انځور یې په خپل ځای کېښود او له کړکۍ لور ته یې ګامونه خپر کړل. باران په ښه سرعت سره روان و. بکتاش وارخطا شو او کوټه یې هم په څڅېدو شوه. یو لوښی یې راواخیست او هغه ځای ته یې کېښود چې له کوم ځایه د باران څاڅکي ډېر څڅېدل. په څو شېبو کې ټوله کوټه په څڅېدو شوه او ځان ته حیران شو.
په ډېرې عاجزۍ سره یې لاسونه د الله حضور ته پلپه کړل، خو د باران شدت وار په وار ډېرېدو او بالاخره هغه ځای هم په څڅېدو شو چېرته چې یې انځور ایښی و. د باران یو دوه څاڅکي په انځور پرېوتل او رنګ یې یو څه تت کړ. اوس د هغه پام انځور ته شو او ځان ورنه هیر شو. په بیړه یې انځور راواخیست او په غېږ کې یې ټینګ ونیو. له دې سره یې په کوټه کې لګېدلی څراغ هم ګل شو او په کوټه کې تور تم خور شو. د هغه په زړه کې ویره زیاته شوه ځکه چې په کوټه کې پاتې کېدل مرګ ته غېږه ورکول و. اوس نو د هغه لپاره ټولې لارې بندې وې. هغه د یوې بې ځالې مرغۍ په څېر د سرپناه په لټه و. له همدې سره درس شو. او د کوټې تیر مات شو. کوټه را پرېوته او د انځور سره هغه یو ځای تر خاورو لاندې شو او له پاڼې نړۍ یې سترګې پکې کړې. خو د هغه خواري بې ځایه نه ولاړه او د هغه ادبي شاهکار کله چې نندارې ته وړاندې شو نو لومړۍ درجه جایزه یې وګټله او د هغه نوم یې تر ابده ژوندی کړ.